نور پسې باب کې وتا استداوی چې باب توقیر العلماء والكبار واهل الفضل، بعد بیان د عزت د علماو کې علماو ډیر قدر کوي. ښا باب توقیر العلماء والكبار د مشران واهل الفضل غوره خلق نه دي، ډیر قدر کوي. وتقدیمهم علی غیرهم، په نور خلق مخکې کوا. ورفو مجالسهم، او چتواله د دیو مجالس دی رچت غنوي، د هر مرتبه د دیو مرتبه خلق تخکارا کوا. دیو مولا بد مو یو وخه به خاص کر د استاد چرته کې ناشتي صفت یې کوي چې الحمدلله ماشاءالله زمونږ د سی استاد دی چې مړه ډیر تکړه سړی دی. نو په آل پاکستان کې به داسې پیدا نه کی، بعضې شاګردان داسې بس د خپل استاد خلکو ته بس هسې سپک کي، په دې هېڅ نه سپکېږي. ښه ستا په خوله باندې خلک وایي د سپي په خوله سین نه مردارېږي، ستا په خوله هېڅ هم نه کېږي، خو ته څه کوه صفت کوه، الله به تعالی اجر درکوي. که تا کې د استاد احترام و، د استاد قدر و، د استاد هیبت عزت ادب و، بیا به دقه شان شاګرد ستا هم کوي. چې څنګه تر استاد نه کوې که نه نو بیا به ستاسې هم نشي کېدلی. قال الله تعالی، الله تبارک و تعالی فرمای قل هل یستوی الذین، پیغمبر ورته ووایه ایا برابر دی کسان یعلمون چې پوهېږي والذین لا یعلمون، کسان چې نه پوهېږي. دا برابر دي؟ یو څوک پوهېږي یو څوک نه پوهېږي، پوهه او ناپوهه برابر دي؟ نه. انما یتذکر اولو الالباب، یقینا دې باندې پوهېږي څوک؟ خاوندان د خالص عقل والا. هر سړی په دې باندې نه پوهېږي. دا بعض یمین او بیا خاص کر تبلیغیان د دې دا خیلی ګڼي چې دا څوک بیان کوي دا به مولای. دا ځان لا بیان کول مولاتوب نه دی صاحبه، چې زه کله تا ته کتاب راواړم یا تفسیر ابن کثیر یا تفسیر ابن جریر یا یو بل کتاب زه تا ته د عربي راواړم بیا به ستا پته ولګېږي. یو کس و ډېر الیدیسو ملګرو سره ډېر سخت باس راغستی و او غره زمار یې جوړ کړی و. ما سره جب کې حسن المسلم وخه پوه شوې که نه؟ نو حسن المسلم را سره جب کې و، دوی هغه هاهو راغستی و تقلید لاندې و تقلید باندې. ما ورته لوړه ته مولا یې ویلې ګزاره کومه که نه؟ ما ورته داسې کار وکړی تقلید باندې به وروسته باس کوو، خو حسن المسلم کې مې ورته اخرنی طرف راوړه شړ عربي لیکل شوی، مال دا پاڼه راته لګي وي دا څه دي؟ وایي زه په دې باندې نه پوهېږم. مال ګوره په یو مخ عربي نه پوهېږي او خبرې د اسمان راکته کوي. لګې د علماو سره چې باس کې ته بیا که ته چېرته داسې غټ محدث یې، ته خو اول وګوره زه چا څه باس کوم. زمونږ یو وخت دی تبلیغي دی، اول چې موږ څه خپلولي کوله نو یو ورځ ما ته ویلې، زمونږ مشر وخت دی، ما ته یو ورځ وی تبلیغي دی که د کلونو والا دی، ما ته وی موږ سره د یو ورځې تېرې که مولا به تګازر هم نه کوي. پوهېږئ که نه؟ هلکه تبلیغي صاحب ستا او د مولا په بیان کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. ته به کمه لیټۍ غرې او مولا چې کله بیان کو مستند بیان به وي، ښه قرآن حدیث عبارت به وي، حواله به وي. نو علماو ته به سپک نه ګورې صاحبه. خبره باندې پوه شوئ که نه؟ یو کس مسجد ته ما ته راغلی و، تنظیمونو والا راته ویل وایي موږ دلته جمعې په ورځ باندې به ستا د مسجد کې موږ کس راولېږو خطبه به وکړي. مال څوک رالېږي پلان کې؟ مال خو امي دی. ظالمانو عالم د منبره کوزوئ او امي ورته راخېجوئ. ما ته نه هغه غټ مولا دی او پلان کې دی او ډینګرې دی او دا د مال کې نه مولا دی. ته چې ما ته وایې زم نیمګړی مولا یم. مال نیمګړی مولا یې؟ ما سبا دا حسن مسلم همیشه جب کې پروت و، د دعاګانو ډېر ښایسته کتاب دی، ډېر مزېدار. دا اوس وخت یو کال نیم کېږي پرېښی مې دی ښه، دا به ما همیشه جب کې ګرځو، ډېر خوند به یې راله راکوو او اوس هم پروت وي الحمدلله. دا ته کوم اذکار ته کوم. نو بس هغه ته مې دا حسن مسلم راوړی. هغه چې شروع شو چې مړه یو قسم لا یو عربي ویله که نه چې دا ډوکي علما ته. ما ورته خدای دې سټه وباسه. ته وایې زه مولا یم. ما ته یو شیخ یو مولا وي، دې دواړو کې فرق
او یو مفتی سی وي. نو لکه دا فرق کم ځای کې راغلی خبره باندې ورسېدې. هم مولینو کې به فرق وي. اوس یو چې دی هغه به الله ډېر علم به ورکړی، بل کمی. خو دا القاب اوس وخت کې خو شیخ هر چاته وي. پوه شوې که نه؟ اوس خو چې بس معمولي ګیره راغلی هم خلک ورته شیخ وایي. نو علماو یو قدر و عزتي للو کدو. تا به تمام عمر چېرته په تنظیمونو کې منډې والي، تا به تمام عمر چېرته د کاروبارونو په دنیا کې منډې والي، او عالم به چېرته وخت تېر کړی مدرسه کې. ابل یو مسجد کې لانجه وه او یو قاضي صاحب ډېر سخت دا کېده، تاوېده را تاوېده ورته. موږ حدیث ملګری ما ورته ما اسیزت نه تپوس کوم قاضي صاحب تا د قرآن ووایي چې اوسه پورې تا یوه شپه د کور نه بار مدرسه کې کړله، ته چې ځان ته رسې دغه اجازه ده چې تکړه سړی یم او دا مولوي صاحب وباسو زه به ورمخې ته کېږم. هغه ما ورته ویل الله بنده 15 کاله بار تېر کړي دي، تا د کور نه یوه شپه بار نه ده کړی، تا ته داسې سپک ښکاري. او ته وایې چې بس زه به الځې ته ور دغه شم که نه، زه به ولاړ یم خلکو ته به جمع ورکوم او بیانونه به کوم. دي بعضې خلکو هسې د علم نه هسې دغه جوړ کړی دی. هلکه د الله بندګانو علماو پېژنئ، علماو قدر عزت، د علماو غریبانانو تکلیفونه برداشت کړي دي، دیو سختې تېرې کړي دي، دیو رحلې کړي دي علم پسې، دیو د علم پسې د کور نه بهر وتي دي، لږې او تندې تېرې کړي دي. او ته دغه ځای کې کور کې د منګي په شان ناست دی، 4 منه روټۍ دې خوړلې ده، او بس علما داسې او پلانکې داسې چل دی او بستانکې داسې چل دی. داسې سړی چې د علماو بدې درته ویل که نه. نو علامه ابن عبدالبر څه وایي؟ لحوم العلماء مسموما، د علماو غوښې دا بدبویه دي، دوبجن به دي کی. یو ته شروع شي هغه پلانکې شیخ صاحب مړه ورکې که دا خو مې ډېر سخت بدي شي، دا نورو ته ها خاندي. هلکه شیخ صاحب له خو یې ویستن یووالی. بل هغه پلانکې شیخ مړه ورکې که دا دړی سر روک دا ورته وخاندي. داسې غیبتونه د چا مه اورئ، علماو پسې څه مه وایئ، خولې بندې کړئ. دا علماو غوښې دوبجنې دي، بدبوی کوي دي. خبره باندې پوه شوئ که نه؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. د الله نه د الله په بندګانو کې څوک یېرېږي؟ علما یېرېږي. د علماو سپکه مه وایه. علما دا اوچت خلک دي. موږ ته علماو په وجه باندې الله دین را رسولی دی. علماو موږ ته حلال حرام ښودلی دي. علماو موږ ته انسانیت او حیوانیت ښودلی دی. علم نور دی، علم رڼا ده، علم جهاد دی، علم د انسان د پاره اوچته سرمایه ده. علم ته سپک مه ګوره. بعضې خلک چې دغه ورته وکړي چې علم نه مړه زه په علم باندې څه کوم، چېرته کالج ویم سکول ویم. اوهو اوس وخت کې چې جینکۍ وګورې مدرسو کې موږ سبق نه وي، چېرته وي؟ کالج کې وي. کالج کې به وي خو بس بیا به ګرځې. نو خبره ورسېدې که نه؟ نه به د ایمانی نه به د تقوی، هسې یو کدو انسان به صرف سترګې به دې تورې کړي، مخ به دې کاره کړی، او هم باډي ګارډ به سره ګرځي را ګرځي مخکې وروسته. نو کالجونه او سکولونه دا سیند ته وغورځوه، د خپل آینده غم وکړه، د قبر حشر غم وکړه. علم زده که. علم اوچته سرمایه ده. العلم يرفع بالخسيس الى العلا والجهل يقعد بالفتى المنسوب. علم یو لاندې سړی اوچته مرتبه ته رسوي، جهالت اوچته مرتبه والا لاندې راګذاري. لقمان حکیم زوی ته ویلي کنه بچي علم کوه. ان العلم اجلست المساکین مجالس الملوک. علم چې دی غریبانان خلق د باچاهانو په ځای باندې کېنول. غریبانان خلق د باچاهانو په ځای باندې کېنول. علم صدقه جاریه ده. علم باندې به حلال او حرام وپېژنې. علم د وجه نه به الله رب العالمین به ستا په وجه باندې د ډېرو مسلمانانو اصلاح وکړي. نو علم ته سپک مه ګوره، په بچي دې علم وکړه. یو سړی و، 2 زامنې وو. یو زوی امریکا ته لېږلی و، دا دنیوي تعلیم یې پرې کوه، بل قاري و.
اقاری په جنازه کوله او کوم چې امریکای ته لګلې و هغه په جنازه کې نه ولاړ ماله طریقه نه راځي ته سوچ وکړه کوم ځای په کار راغی چې علم یې په کړو نو علم د دې قدر د علماو احترام علما چاته سپکوله نه دی پکار چې ته علما سپکې او علماو ته بد وګورې هغه علما چې کوم د قرآن سنت دعات دي ښه تعالی دعوت قرآن سنت طرف ته درکوي یو هغه علما دي چې کوم هغه علماء سوء دي علماء سوء چې کوم دي که نه او کوم چې د علماء السلاطین دي دا کوم چې سیاسي علما دا اسی شي نه دي هغې تعالی دعوتونه ماوتونه نه کوي نه تعالی مدرسې چلوي هغې خپل تنظیم سره غمي ښه موږ هغه علما یادو چې کوم دعات دي نو دعاتو علماو پسې څه مه وایه سپک ورته مه ګوره دا انسانان دي ضرور د دې نه به خطایانې کېږي خبر ورسېدې که نه نو د خطایي په وجه باندې ته د هغه مرتبه لاندې مه راغورځوه چې بس ته یې مړه ورکې که د دې شیخ صاحب نه خو مې داسې زړه تور شو زمونږ استاد محترم الشیخ العلامه المحدث المسند ابو محمد امین الله البشاوري فقيه الاسلام وفقيه العصر وشيخ الاسلام دا القاب په کم دی ګوره شیخ صاحب نشته مخامخ کدی ولا داسې القاب ویل دومره وال به وخوري چې برابر به دي کیخه خو د یقیني وایم چې شیخ صاحب کله څوک وګوري کنه بس تا کې به تقوا راشي یو ناشنا اثر ورته الله ورکړی دی ډېرو زنانو چې کله شیخ صاحب بیا مخزه وکړه موږ ډېرو نه اورېدلي دي که ویل به شیخ صاحب په خوله کې اوس هغه شان اثر نشته ولې دویم واده یې کړی او دا دریم چې وکړه که نه اوس خو یې بیخي شیخ صاحب یې ریجټ کړه ولې لکه دویم واده وکړه د الله بندګان وایي دا دویم واده د الله حکم نه دی دا دریم د الله حکم نه دی یو بلم کولی شي یو نه اوس حالم خو دوه نور کولی شي الله دې وله وسه ورکړي نو مقصد دا دی چې داسې خبرو باندې بد علماو شان نه راغورځئ او نه به علماو ته بد ګورې مه د علماو پسې بد وایې امام احمد رحم الله په مخامخ باندې چا د علماو بد ویل د محدثینو هغه پاسېد او څادر یې وڅنډه دی ویلې زندیق 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 وایي دا زندیق دی زندیق دی زندیق دی دا وګوره وایي دا زندیق ماته د علماو بد وایي چا درته د یو عالم بد بیانول رټئ ورکشه رنګ دی ورکشه خیره نه پمه نه نجسه چڼه سنه پوهېږې که نه یو د یو عالم په یو مسله رد کول دي مسله رد کولی شي ښه یو عالم دی خطا شوی مسله کې که نه ووایه دې مسله کې خطا دی نو رد په خپل چوکاټ کې دننه دا چې ته د علماو سپک بیانې دا کار دی غلط دی د سړی په دې خوله ووه چې وس دې رسېده او که نو صادر د امام احمد چل وسه کوه پوه شئ ورته زندیقون 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 صادر ورته څنډه ورته پاڅېږه زه ورته برو بخیر راغلی دلته موږ ته لګی د علماو بد بیان انشاءالله سبا به دې باب باندې بیا ښه تفصیل وکړو وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم